الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين صدق الله العلي العظيم. د هر څه د مخه اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وبعد. زه محمد نسیم زاهد ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم چې زموږ قرآني ملغلرې سوشل میډیا خپرونه ده ستاسو حضور ته وړاندې کوم. زموږ د نن ورځ موضوع ده په هکله باندې د فدیه او د هغې معنا. فدیه څوک ورکولی سي؟ کم خلک د فدیې مستحقین دي؟ قدرمنو، فدیه هغه مال ته ویل کیږي چې یو څوک عاجزه سي د روژې د نیولو څخه، روژه نسي نیولی، یا شیخ الفانی سپین ږیری فاني سړی، لوېدلی سړی، بوډا سړی، یا شیخ الفانیه سپین سرې ښځه، یا داسې مریض چې لا علاج مریض وي، دا تر مرګ پورې نور صحت نسي موملی، دا اشخاص به فدیه ورکوي. د روژې فدیه د روژې نصف ساعه، نیمه کاسه د غنمو یا د وړو، او یوه کاسه یا یو من د وربشو، د وچکو، د کشمشو به وي، او د خرما. اوس پی نفر د یوې روژې نیمن غنم کول کیږي، یا د هغه په اندازه باندې روپۍ. الله رب العزت قرآن عظیم شان کې فرمایي سورة البقره 104 نمبر آیات مبارک، وعلى الذين يطيقونه، پر هغه کسانو باندې چې دوی توان لري، فدیتو طعام مسکین، پر هغوی باندې فدیه ده د ډوډۍ او مساکینو ته. اوس دا آیات مبارک مفسرینو حضراتو راخیستی دی. بعض مفسرین وایي چې یطیقونه دا معنا لا یطیقونه الصیام، هغه کسان چې د روژې د نیولو تاب نه لري، یا وایي علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، هغه کسان چې په اول کې د اسلام چا فدیه ورکولی سو، هغه به د ټولې روژې فدیه ورکول. که به چا روژې ته فدیه نه سوی ورکول، هغه به روژې نیولې. خو دا قول ډېر قوي نه دی. دا قول قوي دی چې کم کسان سپین ږیري وي یا سپین سري وي، یا لا علاج مریضان وي، توان نه لري د روژې نیولو، هغه به فدیه ورکوي. روژه مبارکه 29 ورځې ده، دی به 15 منه غنم یا وړه ور ادا کوي، یا به د دې په اندازه باندې روپۍ ورکوي. او دا به هغه چاته ورکول کیږي چې هغه د ده پلار، د ده مور، د ده زوی، د ده لمسی او د ده کړوسی دا به نه وي، او نه به د ده نیکه وي، وان علا وان سفله، نه کښتې خواته او نه لوړ خواته. حتی په فتح القدیر کې لا دا هم لیکلي چې دغه شام به سیدان ته هم نه ورکول کیږي. نو دا فدیه سوله په آخر کې د روژې ادا کول کیږي په دې شرط باندې چې دا شخص په دې 4 موسمونو کې ژمی، بادګرم، منی، پسرلی، په دې 4 فصلو کې یا په دې 4 موسمو کې د روژه نسي نیولی، دا فدیه باید ورکړي. او که څوک داسې مریض وي، په روژې کې مریض وي، من کان منکم مریض او علی سفر فعدة من ایام اخر، کم څوک چې یا مریض وي یا مسافر وي، پر هغه باندې قضا بهتره ده، هغه قضا ور باندې لازم، فدیه ورته کار نه کوي. خدا د هغه کسان د پاره چې هغه لا علاج کسان وي، ډاکټر وي ته ګرسري کې نشي جوړېدلی، هغه سړی
یا هغه شیخ الفانی سپین ږیری یا شیخ الفانیه. قدرمنو دا مختصر معلومات و، نورم پر الله رب العزت سپارو، پر الله رب العزت مو وسپارئ. شاد او کامیاب او بریالي اوسئ، خوشحاله ژوند ولرئ. ما محمد نسیم زهیر ته اجازه راکړئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.